السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به یاست. قدرمنو نن به خبره کوو د موبایل جاسوسي یعنی څنګه. د مثال په تور تاسو په یو کمره یعنی په یو اطاق کې ناست یاستئ او ستاسو ورور یا ستاسو هر څوک چې وي یا په بیټک کې تاسو څوک نه پرېږدي یا همداسې په یو بل اطاق کې تاسو څوک نه پرېږدي، تاسو وایئ چې یار تاسو د دې اطاق نه وځئ، موږ لږ شخصي خبرې لرو. خو که چېرته دغه کوم ټریک زه تاسو ته ښیم دغه تاسو وکاروئ نو هغه چې کومې خبرې په هغه کمره کې یعنې په هغه اطاق کې کوي نو تاسو به د هغوی ټولې خبرې دلته اورئ. بلکل دوستانو 100% بلکل په زماورۍ تاسو ته وایم، خو غلط استفاده به د دې نه کوئ. صحیح ده. نو دوستانو دې دپاره پکار دی یو اپلیکیشن ما لاندې تاسو ته ډسکرپشن کې درکړی دی. ډسکرپشن ته لاړ شئ، په ایپ باندې کلیک کړئ، ډاونلوډ کړئ، خپل موبایل کې انسټال کړئ. دوستانو چې کله هم تاسو اپلیکیشن انسټال کړئ اپلیکیشن به تاسو خلاص کړئ. دلته ګورئ تاسو نه دوه تپوسونه کوي. ګورئ یو یوز از میکروفون، یوز از سپیکر. دوستانو دې دپاره پکار د دوه موبایل. صحیح ده. نن سبا خو هر چا سره خامخا دوه موبایلونه وي، یا په کور کې یا د ورور نه واخلئ یا د بل چا نه واخلئ. خامخا دا بهانه مه کوئ چې موږ سره به دوه موبایله نه وي. صحیح ده. صرف 3 MB ایپ ته 3 MB ایپ سره به ډاونلوډ کړئ، د هر چا 3 MB خو هر څوک درته پرېږدي. سمه دوستانو. دلته وګورئ یوز از میکروفون، دا د دې دپاره دی په دې چې کله هم تاسو کلیک وکړه نو دا به هغه موبایل کې وي دا چې کومې موبایل تاسو هغه بله کمره کې ایښی وي، یعنی از هغه غوندې میکروفون غوندې چې خبرې راکاږي دا به هلته، او د هغې نه پس به بل موبایل کې دغه تاسو سره به نوټ کړئ، ځان سره به دا ولیکئ او ورسره دغه به تاسو لیکئ. صحیح ده. چې کله هم دا تاسو ولیکه بیا به هغه بل موبایل چې تاسو سره دی کوم یو کې چې تاسو غواړئ د هغوی آواز راشي یعنی تاسو یې واورئ، بیا به هغه موبایل کې یوز از سپیکر دا به کلیک کړئ. چې کله هم دا تاسو کلیک کړئ بیا به سلیکټ میکروفون بای ایډرس په دې باندې به کلیک کړئ. اوس ګورئ ما تاسو ویل هغه نمبر به دلته راشئ ولیکئ، هر یو چې هماغه کوم نمبر هغه به دلته تاسو ولیکئ. ډاټ دا ضرور ده ورسره ښه، هماغه به تاسو دلته ولیکئ او لاندنی به هم ولیکئ. چې کله هم تاسو دا ولیکله نو په دې کلیک چې کله هم تاسو دلته ولیکله نو مثال په تور زه لیکم دا، او د هغې نه پس په تاسو دلته کنیکټ باندې کلیک وکړئ. چې کله هم تاسو په دې باندې کنیکټ باندې کلیک وکړه نو اټومیټیکلی هغه به دې سره کنیکټ شي. څه زه هلته اوس خبرې کوئ تاسو به یې دلته اورئ. دوستانو زه ډېره بخښنه غواړم، ما سره موبایل دوه دي خو ما سره بل موبایل نشته چې کیمره وي چې ما تاسو ته پریکټیکل ښودلی وی چې دا تاسو وګورئ. خو انشاءالله زه امیدوار یم ضرور به کار کوي. صحیح ده. تاسو یې وګورئ انشاءالله کار به کوي. دوستانو دا ونننی ویډیو که خوښ وي موږ در سره لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره شیر کړئ. که چینل کې نه وي چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بل ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.